ګروزی عمری خان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه ګران ملګرو پر همدغه ویډیو کې دروغ هم چې د وایفول مونیټایز څنګه کړو یعنی په ډیره لنډ او اسانه طریقه سره زه ملګرو درته ښایم پر همدغه ویډیو کې چې وایفول اکاونټ مونیټایز کړئ چې پیسې ورڅخه لاسته راوړئ هغه د څه په ذریعه باندې یا 15 سوپر لایک یا 15 د انوایټ په طریقه کله مې چې دغه یو پکې پوره کړ تاسو ته مونیټایزیشن اپشن درکوي تاسو به دغه مونیټایز کړئ څنګه کېږي درته ټوله طریقه پر همدغه ویډیو کې ښایم مخکې له دې چې پر ویډیو باندې فیر وکړم زما یوټیوب چینل که نوي سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته در سره لایک ورکړئ رځو د ویډیو په طرف نو ملګرو دې لپاره تاسو خپل وایفول اپلیکیشن را خلاص کړئ کله چې وایفول اپلیکیشن را خلاص کړو نو ملګرو که چیرې تاسو وایفول اپلیکیشن کې اکاونټ نوي جوړ کړئ زما د ویډیو په ډسکرپشن کې اکاونټ جوړولو ویډیو لینک شته او که چیرې تاسو پکې سیټینګونه نوي برابر کړئ زما همغه ویډیو هم پکې شته چې تاسو پکې سیټینګ برابر کړئ همدغه دوه ویډیوګانې ما پرې جوړ کړي نن مې دریمه ویډیو ته برابر کړې ده چې همدغه ده چې څنګه یې مونیټایز کړو نو ملګرو تاسو باید څنګه مونیټایز کوئ نو تاسو به ملګرو راشئ پر همدغه سیټینګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ صحیح ده ملګرو دغه سیټینګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې په سیټینګ علامه باندې کلیک وکړو نو دلته به تاسو دغه بټن باندې کلیک وکړئ صحیح ده کله چې پر همدغه بټن باندې تاسو ورته کلیک وکړو نو دغه یو بټن باندې ښه کله دا باندې کلیک وکړو نو تاسو به دا ډول صفحه را خلاصه شي هلته موږ ته پیسې نه راځي که چیرې موږ ته څوک سوپر لایک راکړي یا موږ ته زیات ویوز راشي یا فالو راشي نو موږ ته بیا پیسې نه راکوي کله چې مونیټایز نه وي نو ټیک ټاک فیسبوک چې مونیټایز کوي زیات وخت نسی دغه بیا 15 سوپر لایک بټن باندې یا 15 کسانو باندې ما څه پوره کړی دي ما 15 کسان پرې پوره کړی دي ما ته مونیټایز بټن یعنی اپشن خلاص کړی دی او 15 سوپر لایک مې پوره کړل 15 کسان مې پوره نه کړل بیا یې هم راکوي او که چیرې دواړه پوره شو بیا یې هم راکوي خو ما ته یې راکړی دی ملګرو ته لپاره بیا تاسو راشئ پر همدغه بټن باندې به کلیک وکړئ کله مې چې ور باندې کلیک وکړو تاسو به صفحه را خلاصه شي چې په دا صفحه کې تاسو به د تصګري په مطابق یا پاسپورت په مطابق خپل نوم ورکړئ تخلص به ورکړئ دغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ ته به افغانستان ورته انتخاب کړئ افغانستان نمبر به ورکړئ او لاندې ځای کې به کنټری یعنی افغانستان انتخاب کړئ کلیک وکړه افغانستان به انتخاب شي زه پر اول ځای کې او دویم ځای کې خپل نوم لیکم نو ملګرو دغه نوم ورکړه هر څه ورته پاس کړه به راشي کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ زموږ مونیټایزیشن به وشي که چیرې تاسو مونیټایز بټن یې درکړی تاسو مونیټایز کړی نه وي نو تاسو پوسټ یو شی نشئ کولی صحیح ده ملګرو نو دلته بیا تاسو ملګرو دلته موږ ته یو بل بټن اضافه راشي ښه یو بل بټن به موږ ته اضافه شي تاسو به د سیټینګ علامه باندې کلیک وکړئ دلته موږ ته یوه علامه اضافه شي چې هغه کوم یو دی دلته موږ ته یو اپشن اضافه کیږي نو ملګرو دغه اپشن به موږ ته اضافه شي یعنی همدغه ځای ته به واوړي کله چې ور باندې کلیک وکړئ همدغه یو باندې کله چې ور باندې کلیک وکړئ موږ ته به دا ډول صفحه را خلاصه شي ګورئ ملګرو موږ ته هر ډول مونیټایز شو ښه موږ ته چې څوک سوپر لایک راکوي یا فالو یا ویو زیات راځي نو موږ ته دا ځای کې پیسې جمع کېږي ډایرکټ خپل والټ یا اکاونټ ته لیږلی شو د هغو اکاونټ ته د لیږلو طریقه یعنی موږ ته پیسې راشي د هغې لپاره زه درته نورو ویډیوګانې راوړم هغې لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نشان ورسره ووایئ چې نوټیفیکیشن تر تاسو در رسیږي ویډیو ته لایک ورکړئ چې نورې ویډیوګانې هم درته راوړم او ورڅخه زده یې کړئ او بل ملګرو مهمه خبره چې زه پکې هر نوی سیټینګ زده کومه درته پرې ویډیو راوړم صحیح ده نو هغه باندې زه درته ویډیو راوړم او که چیرې تاسو پیسې ورڅخه ویستل غواړئ هغه هم درته راوړم نو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ مونیټایز کړئ او تاسو ته بله ویډیو د څه په باره کې راوړم تاسو ماته کمنټ وکړئ یا بله ویډیو د دې په باره کې درته راوړم چې تاسو خپل پوسټونه څنګه ویوز زیاتول غواړئ یعنې څنګه خپل پوسټونه د زیات ویوز واخلي یا د څه شي په باره کې درته ویډیو راوړم تاسو ماته کمنټس وکړئ د هغې په اړه درته بله ویډیو راوړم صحیح ده ملګرو هغې لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو ته در سره لایک ورکړئ مننه